ایډز بیماری ولې زیاتیږي او کله چې انسان ته وشي نو د انسان په وجود کې دننه څه کیږي، و کوم وجوهات دي چې د هغې د وجې نه انسان ته کیږي او د دې د علاج سره آیا انسان ته فایده ملاویږي که نه ملاویږي. نو کله هم چې چاته ایډز شوي وي، کوم ته چې HIV هم ویلی شي، نو د انسان په وجود کې داسې طاقت دی چې هغه طاقت د انسان وجود دننه د بهر بیمارو او د وایرس نه بچ کوي. خو کله چې چاته ایډز وایرس شوي وي نو د انسان په وجود کې دننه CD4 سیل ورته ویلی شي او T هیلپر سیل ورته ویلی شي. دا د ځان سره خرابوي او تباه کېدو طرف ته بوزي چې د دې د وجې نه د انسان په وجود کې دا سیلونه او دا طاقت په ختمېدو طرف ته روان شي چې بیا یو وړه بیماری هم انسان دپاره یو سخته بیماری ترې نه جوړیږي. نو د ټول نه اول غټه وجه دا ده چې کله انسان سیکشوال ریلیشنشپ د ډېرو خلکو سره ساتي، دا یې ټول نه غټه وجه ده چې یو انسان نه بل انسان ته په اسانتیا سره منتقل کیږي. دویمه وجه دا ده چې کله هم یو نیډل یا سیرنج بار ډېرو مریضانو ته استعمالیږي نو د دې د وجې هم د ایډز بیماری خورېږي. دریمه وجه دا ده چې کله انسان د دې ټیسټ نه کوي او د انسان په وجود کې دننه وي او د نورو سره میلاپ کوي نو په هغې دوران کې نورو ته هم دا پیلابېږي او هغو ته پته نه لګېږي. نو ټیسټ کول ضروري دي. او څلورمه وجه دا ده چې کله د فارن کنټري نه انسان انفیکټډ شي، مطلب دا وایرس په وجود کې د ځان سره راوړي نو نورو ته هم زر منتقل کېدی شي په سیکشوال طریقه باندې. او پنځمه وجه دا ده چې کله یو انسان نه بل انسان ته بلډ ټرانسفیوژن کېږي، یعنې وینه یو نه بل انسان ته ورکولی شي او د هغه په وجود کې HIV یا ایډز وي او ټیسټونه ونه شي نو په دې ذریعه باندې هم بل ته منتقل کېږي. نو د دې نه د خلاصي او د بچاو دپاره د دې د وجوهاتو نه چې تاسو ځان بچ کړئ نو د دې بیمارۍ نه تاسو بچ کېدی شي. د دې علاج فایدهمند تاسو دپاره ځکه دی چې کله هم تاسو انټي ریټرووایرل تھراپي علاج کوئ نو دا وایرس کمزوري کیږي، بیا بل ته نه ټرانسفر کیږي او یو انسان خپله زندګي نارمل طریقه سره تیرولی شي د احتیاط سره. نو دغه شان تاسو د صحت په اړه هم میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې هر قسم سوال یې ستاسو ذهن کې کمنټ کې تپوس کولی شي. شکریه. الله حافظ.